آدم علیه السلام چې له جنت ته څخه راشوه سو پر یو خطا باندې او د په کلو وژړل. الله پاک بیا د ده توبه قبوله کړه او الله پاک چې کم وخت د توبه قبلوله هغه د محرم الحرام میاشت. د نوح علیه السلام پر قوم باندې عذاب رالی، طوفان رالی. نوح علیه السلام په کښتۍ کې ګرځېدی آخري پر جودي غره باندې ودرېده. نوح علیه السلام ته نجات ملاو سو، هغه کومه میاشت د محرم الحرام میاشت. ابراهیم علیه السلام چې نمرود اور ته واچوي او بیا چې دی له اوره څخه د باندې رالی، علما کرام لیکي چې دا د محرم میاشت. یونس علیه السلام ماهی تیر کړي، د ماهی په نس کې و، لیکن چې په کم وخت کې ماهی یونس علیه السلام قی کوي له سمندر څخه د باندې قی کی، دا د محرم الحرام میاشت. یعقوب علیه السلام دا په یوسف علیه السلام چې سترګې بې نوره سولې د یوسف علیه السلام په جدایي کې، لیکن چې کله د یوسف علیه السلام پته ولګېده، هغه کمیس وراواستوي، د ده پر سترګو باندې تیر کړي، د ده د سترګو بینایي بیرته واپس وله. دا د محرم میاشت. علما کرام لیکي چې اول وار چې و کعبې ته غلا پوش راغوستل سوی دی، دا د محرم په میاشت.